لیدلوری د افغانستان سیمې او نړۍ پر سیاسي، اقتصادي، فرهنګي او ټولنیزو موضوعاتو خبرې او شننه. لیدلوری دا خبرونه له امید رادیو پر 103.1 FM له کابل څخه اوري. امریکایي ورځپاڼې یا نېشنل انټرست په خپل وروستۍ مقاله کې ویلي چې واشنگټن د افغانستان د حکومت په رسمیت پیژندنه کې ځنډ نه کوي، ځکه په خبره افغانستان د مهال د سیمې د مهمو ترانزیتي پروژو په زړه کې موقعیت لري چې د افغان ترانسپورتي دهلیز، د ترمز کابل پیښور ریل پټلۍ، د ترکمنستان افغانستان پاکستان ریل پټلۍ او د ایران افغانستان چین ستراتیژیک دهلیز پروژې د سیمې د اقتصادي نقشې د بدلولو بیلګې دي. بل لور ته په داسې حال کې چې د روسیې ولسمشر د اسلامي امارت د سفیر باورلیک ومانه او هند ته هم شارج دفیر ولیږل شو، الباني رسنیو ویلي افغانستان له هغو 1400 ډیپلوماټانو څخه 14 تنه بیرته ورغوښتي چې د 2021 کال له اګست وړاندې هلته استول شوي وو او اوس یوازې 3 ډیپلوماټان په آلمان کې پاتې دي. پر همدې موضوع د سیاسي چارو له شنونکي ښاغلي هیواد زازي سره بحث لرم. زازي صاحب سلام علیکم او د لیدلوري خبرونه ته په خیر راغلی. علیکم السلام. سلامونه تاسو ته، تاسو اوریدونکو ته مننه. تاسو دې هم ستړي مشه. ژوندي اوسئ. زازي صاحب بحث په لدې ځای پیل کو چې د نېشنل انټرست د وړاندیز په اړه نظر څه دی؟ ګورئ، افغانستان تل د ځواکمنو هیوادونو یا قدرتونو ترمنځ د کشیشي یا په اصطلاح باندې د یو داسې حساسې نقطې په حیث باندې پاتې شوی ده چې ټولو ځواکمنو هیوادونو د هژمونۍ د ساتلو دپاره دلته هڅه کړې ده چې پاتې شي او ځینو په مستقیم ډول یو د اشغال یا د نیونې تېروتنه هم کړې ده چې هغوی بیا یو داسې درس سبق اخیستی ده چې بیا په نړیواله سطحه باندې دوی دپاره یو درس سبق پاتې شوی ده. د اوسني امریکا دپاره که افغانستان لومړیتوب هم نه وي، خو داسې هم نه ده چې افغانستان د دوی هیر کړی وي. افغانستان د امریکا دپاره مهم ستراتیژیک ځای ده، په ځانګړې توګه د منځنۍ اسیا دپاره او د جنوبي اسیا دپاره او حتی د منځني ختیځ دپاره افغانستان یو ډیر ستراتیژیک ځای ده. په عین زمان کې هغه موقف چې اسلامي امارات د بیا واکمنېدو څخه وروسته نیولی ده چې هغه متوازن سیاست ته، اقتصاد محوره سیاست ته بهرنی، په دې اساس باندې د امریکایي ورځپاڼې ادعا دا ده چې امریکا نه باید د دې فرصت څخه په غفلت کې پاتې شي، دې فرصت څخه باید ګټه واخلي او افغانستان هیر نه کړي. افغانستان لکه د مجاهدینو د واکمنېدو څخه وروسته چې دوی هیر کړی و، یا د استقلال د لومړي استقلال د اخیستلو څخه وروسته چې په 1919 کې د انګریز څخه موږ واخیستو، هغه اشتباهات بیا تکرار نه کړي، ځکه دوی په دې کوشش کې دي چې دلته نور هیوادونه په کوشش کې دي چې د اسلامي امارت سره د اوسني حکومت سره ډېر ښه روابط جوړ کړي. نو امریکا هم باید د دې فرصت څخه ګټه واخلي او د ښو روابطو او مناسبو روابطو جوړېدو په عین زمان کې د سرمایه ګذارۍ چې د ورځپاڼې د لویو پروژو ته اشاره کړې ده چې د افغانستان څخه تېرېدونکې ده. له شک پرته چې افغانستان د منځنۍ اسیا د جنوبي اسیا دپاره اوس مهم پول حیثیت لري، ځکه چې غټې پروژې 15 غټې پروژې چې د افغانستان د خاورې څخه تېرېږي ډېرې حیاتي او ډېرې ستراتیژیکې پروژې دي. نو په دې اساس باندې دوی وایي چې باید امریکا هم په دې کې د سرمایه ګذارۍ د نګاه نه، د سیاسي ښکیلتیا د نګاه نه، د ډیپلوماټیکې ښکیلتیا د نګاه نه باید د افغانستان سره روابط وپالي، لکه څنګه چې روسیه نن راوړاندې شوې، لکه څنګه چې چین راوړاندې شوی ده. دې اساس باندې امریکا هم باید د دې مزل څخه وروسته پاتې نه شي. که امریکا په نوره دنیا کې ښکیله ده یا هلته ډېر غواړي چې تسلط پیدا کړي، نو دلته افغانستان هم باید دوی له یاده ونه باسي. په عین زمان کې هغه اقتصاد محوره بهرنی سیاست چې امارات اعلان کړی ده، دا هم د موږ دپاره غټه لاسته راوړنه په دې ده چې په دې اساس باندې نو ټول هیوادونه به آخر هم دې ته اړ کېږي چې اسلامي امارات سره تعامل وکړي. اکثریت هیوادونو په دې اقتصاد محوره سیاست باندې اعتماد کړی ده، د هند په شمول، د ایران په شمول، د ځینو داسې هیوادونو په شمول چې اسلامي امارت سره په تېر کې ښې اړیکې نه درلودلې. مثلا موږ تاجکستان یادولی شو چې په تېر کې ښه روابط نه لرل، ولې اوس د دوی بهرنیو چارو
وزارت نمایندگان راغلل، دې خوا سفرونه وشول، یعنی یو هیلهمندي شته چې دوی سره هم روابط نورماله شي. او دا د ټولو هیوادونو اړتیا او ضرورت ده چې امارت سره به یا د افغانستان سره به چې دلته هر څوک واکمن وي حتما اړیکې جوړوي، اړیکې به پالي. او دا د دوی اړتیا ده، لکه څنګه چې موږ اړتیا لرو چې د غرب او شرق او د ټولو هیوادونو سره په متوازن شکل باندې روابط ولرو. نو داسې دوی هم ضرورت لري چې په سیمه کې د خپلو مشروع اهدافو د پاللو لپاره افغانستان سره روابط وپالي. البته تفاوت په دې کې دا چې په تیر کې دوی د نامشروع اهدافو لپاره د فشار یا د زور څخه کار اخیستو، ولې اوس باید دوی نامشروع اهداف یې خواته کېږدي. د مشروع اهدافو د ترلاسه کولو لپاره که هغه اقتصادي دي، که هغه سیاسي دي، که هغه د سرمایه‌ګذارۍ د نګاه نه دي، په هغه اساس باندې راوړاندې شي او د افغانستان سره تعاملات وکړي. ډېره مننه زاده صاحب چې په تفصیل سره مو خپل نظر وړاندې کړو. دغه برخه کې بله پوښتنه هم مطرح کیږي، لکه څنګه چې یادونه وشوه نېشنل انټرست دا وړاندیز کړی. څه فکر کوئ چې د امریکا د رسمي پالیسۍ د بدلون نښه ده دغه موضوع، که یوازې یو نظر بلل کېدای شي چې یوې ورځپاڼې داسې یو نظر وړاندې کړی وي؟ ګوره، تر ډیره بریده پورې د امریکا په بهرني سیاست کې سنا حاکمه ده، یعنی هغه پالیسي میکران د سیاستونه جوړوي. په دویم قدم کې د دوی لپاره هغه مهمې رسنۍ لکه واشنگټن پوسټ، رویټرز، په عین زمان کې نیویارک پوسټ ده او CNN او غټې رسنۍ چې دي چې دوی په پانګه اچونه کړې، سرمایه‌ګذاري پرې کړې ده، د هغوی نظریات د دوی لپاره ډېر مهم دي. او بل دا ده چې که چېرته د امریکا د بهرني سیاست کوم روایتونه هغه کېږي، رابرسېره کېږي او د هغوی پالیسۍ یعنی میدان ته راوځي، د همدغو رسنیو له ادرسه راوځي، نو په دې کې شک نشته چې په دې کې به د بهرنیو چارو وزارت پالیسي هم شامله وي او په امکان لري چې دوی سیاست په دې اړوند باندې تغییر کړی وي چې دوی خپل استازي، رسمي استازي لغوه کړي دي. ولې ممکن یا احتمال شته چې په دوی کې داسې یو هغه رامنځته شوی وي تغییر چې په راتلونکي کې د افغانستان لپاره یو نوې پالیسي جوړه کړي او په هغه کې د افغانستان لپاره تعامل موجود وي، د افغانستان سره د اساس اړیکې وي. نو په دې برخه کې شک نشته چې د امریکایي رسنیو رول د امریکا په بهرنی سیاست او پالیسۍ کې او په عین زمان کې د امریکا د بهرنی سیاست یعنی هغه تبرز کونه یا ځینې نقطې افشا کونه د همدغو رسنیو له ادرسه کېږي. ډیره مننه. تاسو مخکې د اړتیاو مسله یاده کړه، د افغانستان اړتیاو او د امریکا د اړتیاو توپیر یا د دوه اړخیزو اړتیاو توپیرونه په څه کې وینئ؟ ګوره، له شک پرته چې په دنیا کې یا په سیاسي نظم کې امریکا تر اوسه په لومړي قدم کې د سازمان ملل، نړیوال بانک او دې ته ورته نور ستر بنسټونه د دوی د نفوذ او د رسوخ لاندې دي. او په عین زمان کې په ځینو وړو اسلامي هیوادونو باندې، اکثریت اسلامي هیوادونو باندې چې زموږ ګاونډیان هم په دې کې شامل دي، په دوی باندې نفوذ لري. حتی په سیمه ییزو قدرتونو باندې لکه په هند باندې او په ځینو نورو هیوادونو باندې نفوذ لري. د دې لپاره زموږ اړیکې د دوی سره مهمې دي. په عین زموږ د دوی سره تقریبا 9 میلیارډ ډالر هلته فریز پاتې دي، دوی هلته کنګل کړي دي په ناقانونه شکل باندې. په عین زمان کې په ملګرو ملتونو کې زموږ څوکي، زموږ استازولي دا زموږ لپاره مهمه ده چې د دې په ترلاسه کولو کې د امریکا سره په تعامل کې موږ کولی شو دا هم ترلاسه کړو. او یو غوښتلن رول لري، موږ ویلی شو چې په سازمان ملل کې تقریبا 80% رول د امریکا پاتې کېږي. نو په دې برخه کې زموږ لپاره مهمه ده. په عین زمان کې هغه طرف ته که وګورو د امریکا لپاره افغانستان مهم ده، که مهم نه وای نو د دوی لپاره به بیا پالیسي نه جوړېده. په جنوبي اسیا کې به بیا افغانستان ته دومره مهم ځای نه ورکول کېدو. نو د دې لپاره افغانستان د امریکا په بهرني سیاست کې مهم ځای لري. او په اوسنیو شرایطو کې چې د افغانستان څخه وتلي دي او په دنیا کې دوی په نورو اهدافو پسې دي، یو څه اړیکې سړې شوي دي، ولې بیخي د په نشو حسابولی. یعنې اړیکې شته، د خلیلزاد تګ راتګ او ځینې غوښتنې د دوی او ځینې اشارې د دوی د چارواکو دا په دې دلالت کوي چې افغانستان د دوی لپاره د ارزښت وړ نقطه ده او دوی لپاره مهمه ده چې د افغانستان سره سیاسي تعاملات ولري. او په عین زمان کې د دې لپاره هم چې دوی نه غواړي چې افغانستان په بشپړه توګه د
ایران او د چین او د روسیې په مدار کې پرېښودل شي یا داسې پرېښودل شي چې د امریکا د هیڅ اړیکې نه وي موجودې او د روسیې او د چین سره ډېرې ښې اړیکې راشه درشه موږ ولرو. دا هم د دوی دپاره د منلو وړ نه ده. خو اساسي موضوع دا ده چې موږ د دوی دغه غوښتنې د خپلې غوښتنې او د دوی غوښتنې دا سره څنګه هم نظر کو هم غږی کو او دې ته یو منیجمنت برابر کو او دا ښې منیج کو په دې اساس باندې د دوی څخه موږ ګټه واخلو او د سرمایه ګزارۍ په برخه کې د سیاسي اړیکو په برخه کې د سازمان ملل سره د تعاملاتو په برخه کې په دې برخه کې کوم مسمره او اغیزمنه ګټه موږ دوی څخه ډیره مننه زازای صاحب. تاسو یو څه اشاره درلوده خو مشخصا غواړم پوښتنه وکم چې د امریکا، روسیه او چین ستراتیژیکه سیالۍ په دې برخه کې چې له افغانستان سره اوس دوی د ښو اړیکو غوښتنه کوي څومره رول لري ستاسو له نظره؟ ګوره لا شک پرته چې افغانستان روسیې په رسمیت وپېژندلو او دا د دې دپاره چې دلته نور ناټو حضور نه لري، دا د دې دپاره چې د امریکا د روسیې ملي منافع د افغانستان څخه نه تهدیدېږي. دا د دې دپاره چې د روسیې د ملاتړو هیوادونو یا د وړو جمهوریتونو چې منځنۍ اسیا کې قرار لري هغو سرحدات د افغانستان څخه نه تهدیدېږي. دا د دې دپاره چې نور په عموم کې افغانستان د روسیې لپاره تهدید نه ده او که دا د استخباراتي ادرسونو څخه وي، که دا د ځینو ډلو ګروپونو یا د دوی په اصطلاح ترهګریزو ګروپونو د ادرسه وي، دا اوس امکان نه لري. نو خپلو ملي منافعو ته په کتو روسیه راغله او موږ یې په رسمیت وپېژندلو او دا زموږ اړتیا هم وه چې یو ځواکمن هېواد ده روسیه. په مقابل کې د امریکا او د روسیې رقابت لا شک پرته چې امکان لري، ولې په اوسنیو شرایطو کې امریکا په دې کوشش کې نه ده چې د روسیې سره په افغانستان کې سیالي وکړي یا په داسې میدان باندې خدای مکه بدل شي چې موږ هغه منفي نقطه پاتې شو یا موږ د رقابت میدان پاتې شو یا په تیر تاریخ کې د انګریزانو د تزاري روسیې یا د ناټو د روسانو ترمنځ پاتې شوي په داسې یو نقطه کې موږ قرار نه لرو، ځکه چې اوسني وخت کې سرتاسري امنیت، ملي حاکمیت تامین ده او په دې برخه کې د دوی که راځي تعاملات او اړیکې هم جوړوي، یو واحد ادرس موجود ده. نو د دوی سیالۍ په مثبته برخه کې زموږ دپاره ګټورې دي او په منفي برخه کې زموږ دپاره قوي سیاست پکار ده چې د دوی سیالۍ منفي برخه کې موږ په هېواد کې موجودې نه اوسېږي. ډېره مننه. دغه برخه کې بیا هم بحث ته دوام ورکوو. درنو هېوادوالو، تاسې د لیدلوري خپرونه له امید راډیو پر 103.7 FM له کابل څخه اورئ. بحث مو له واشنگټن څخه د افغانستان د حکومت د رسمیت پیژندنې غوښتنه ده چې نېشنل انټرست ورځپاڼې، امریکایي ورځپاڼې دا مسله مطرح کړې ده. پر همدې موضوع د سیاسي چارو له شنونکي ښاغلي هیواد زازي سره بحث لرم. زازی صاحب، تاسو هم یو څه د سیمه ییزو سیالیو مسلې ته اشاره درلوده. یو لرې هیواد د افغانستان په سیاسي، په اقتصادي مثبتو سیالیو کې څه رول لوبولی شي؟ مثلا د ټاپیک، اسازر، داسې نورو پروژو مسله چې دوی یادونه کړې ده، دغه برخه کې امریکا څه رول لوبولی شي له اقتصادي اړخه؟ ګوره که موږ او تاسې په 1990 تر 96 کاله پورې هغه وخت چې لومړی دوره د اسلامي امارت وه په افغانستان کې او داخلي جنګونه وه، په هغه وخت کې هم د دوی یو شرکت دا هڅه کړې وه چې څنګه د ترکمنستان د ګازو په نلي کې سرمایه ګذاري وکړي چې تر هند ځي، تر پاکستان ځي. نو هغه وخت کې هم علاقمندي موجوده وه. اوس هم د دوی شرکتونه علاقمندي لري چې په دې غټو پروژو کې پانګه اچونه وکړي، سرمایه ګذاري وکړي او دوی یو ډول نه یو ډول دلته ښکیل پاتې شي. د دې لپاره د دوی نظر دا ده چې په دوی د افغانستان په قضایاو کې او د افغانستان په مسایلو کې بیخي یعنی منځوي پاتې نشي او په دې برخه کې دوی د اسیا په غټو پروژو کې باید ښکیل وي. دا پروژې د اسیا د وصل په نوم یادولی شو چې د افغانستان د خاورې تیریږي، ټاپ ده، ټاپي ده، کاسازار یک ده، په عین زمان کې لاجوردو لار ده، ورېښمنو لار ده. دا د دوی لپاره ډېرې مهمې دي او د دې غټ شرکتونه امریکایي علاقمندي لري. او په عین زمان کې موږ تاسو وګورو د ټرمپ اداره ډیره په اقتصاد باندې فوکس کوي او ډیره په سیاسي هجمونۍ باندې د فوکس کوي. په وینزویلا بریدي د تیلو د زیرمې د ترلاسه کولو او په هغو باندې د خپلې هجمونۍ د ساتلو دپاره وکړ. په عین زمان کې منځني ختیځ کې کومې هڅې چې کېږي په ورته وخت کې د سیاسي هجمونۍ دپاره په عین زمان کې د تیلو د
مو په ځینو هیوادونو باندې فشار راوړلو لپاره دلته هم دوی امریکایي شرکتونه علاقمندي لري او په عین شکل کې ټول نظر هم دا نه ده چې افغانستان ته دوی د یو منفي نگاه څخه وګوري. شته داسې مثبت نظرونه هم شته چې دوی په دې اند دي چې افغانستان کې اوسنی امنیت او ټیکاو چې رامنځته شوی ده دا باید متداوم شي، تلپاتې شي او هغه ژمنه چې اسلامي امارت کړې وه په 4 کالو کې یا تر هغې وړاندې چې افغانستان د چا دپاره تهدید نه ده هغه عملا اوس ثابتېږي چې نه د امریکایي ګټو دپاره تهدید پاتې شوی ده او نه د روسیې او نه د ایران او نه د هند او د چین دپاره. نو په دې اساس باندې ویلی شو چې غیر مستقیم یعنې ځینې هیوادونه هم امریکا تشویق کوي چې افغانستان سره روابط وپالي لکه هند او مثلا نور واړه منځنۍ اسیا هیوادونه، اسلامي هیوادونه، عربستان او قطر او دغه هیوادونه امارات. نو دوی هم مستقیم کولای شي چې هم په اقتصادي برخه کې ښکیل شي او هم په ډیپلوماټیکي عرصه کې دوی د افغانستان سره حتی سفارت دلته پرانیزي او حتی هغه خبره چې امریکایي ورځپاڼې کړې ده هغه عملي کړي چې افغانستان په رسمیت وپېژني. یعنې دا د دوی لپاره یو داسې خبره ده چې دوی کولی شي په دې کې ګټه وکړي چې افغانستان په رسمیت وپېژني نه تاوان. ډېره مننه زه صاحب، لکه څنګه چې تاسو یادونه وکړه ستاسو خبرو ته په کتو چې ځینې واړه هیوادونه په سیمه کې او له سیمې ورهاخوا دا مسله پیاوړې کولی شي یا مرسته ورسره کولی شي. دا غوښتنه ستاسو له نظر د افغانستان البته دغه د رسمیت مسله چې د ورځپاڼې یاده کړې ده د افغانستان او امریکا لپاره یو تاریخي فرصت بولئ که له خنډونو سره مل وي، مل پروسه به وي او غواړم ضمیمه پوښتنه هم ولرم چې خنډونه به سیمه ییز وي که په امریکا کې خلاصه یا محدودېږي خصوصا د جمهوري پالو او ډیموکراټانو ترمنځ؟ ګوره هلته خو موږ او تاسو ګورو چې په داخلي سیاست کې هم دوی د افغانستان په رابطه باندې متفاوت نظریات لري. د ټرمپ په راتګ سره بایدن وغندل شو چې ولې ځواکونه ایستل شوي، حالاندا چې ټرمپ خپله د دوحې 2020 معاهده د اسلامي امارت سره لاسلیک کړې وه. نو په دې برخه کې د دوی غوښتنې یعنې د باګرام غوښتنه یعنې ځینې نورو غوښتنې چې دوی کولې هغه اوس که وګورو د ټرمپ د مغزو څخه وتلې په دې پوه شو چې یعنې دا مونږ نشو ترلاسه کولی او په دې اساس باندې دوی هم ځینې اړیکې هم سړې کړې. نو بیا که مونږ تاسو د دوی د ځانګړي استازي پخواني ځانګړي استازي خلیلزاد خبرې واورو چې یو داسې تصور دوی ورکولو چې یعنې که مونږ سفارت راولو د دې لپاره مونږ امنیت ته ضرورت لرو. د امریکا ډېری سفارتخونې په دنیا کې ډېر ځواکونه هلته ځای په ځای کوي، دوی استخباراتي شکل ورکوي. نو په دې اساس باندې دوی یو هغه غوښتنه چې زما په نظر امریکا لري هغه د افغانستان استخباراتي څار ده چې دوی غواړي چې دې ځای څخه ولري تر څو د دوی هدف به دا هم نه وي چې هغه ډلې ګروپونه چې دلته موجود دي ځکه چې دلته اوس شته نه. نو دوی د روسیې او د چین د پرمختګ څخه هم په ویره کې دي، هم په اقتصادي برخه کې هم په نورو برخو کې. خو د دې خوا دغه تضمین چې مونږ هیچ چاته د نظامي ځواکونو د حضور اجازه نه ورکوو، که هغه چینایان دي، که هغه هندیان دي، که هغه روسان او ایرانیان نور دي او نه استخباراتي حضور ورکوو. امریکا یو ډول دوه زړه کړې ده، یعنې امریکا په دې لټه کې ده چې روابط جوړ کړي، خو دا چې خطر هم نشته او اعتماد هم ورځ په ورځ پخېږي. یو ډول دوی غواړي چې راځي یو باور فضا ته د اوسني حکومت سره داخل شو. خو بیا هم وګورو چې د دوی د داخلي پالیسي میکاران څومره په دې توانېږي چې د ټرمپ اداره دې ته قانع کړي چې بالاخره راشي او د اسلامي امارت سره روابط جوړ کړي. خنډونه تر ډېره بریده پورې د دوی د خوا ایجاد شوي دي. مثلا د افغانستان د شتمنۍ کنګل پاتې کېدل، په تور لیست کې د اوسنی نظام د چارواکو پاتې کېدل، ملګرو ملتونو کې د افغانستان د استازولۍ نه ورکړه، رسمیت نه پیژندنه، دا هغه مسایل دي چې د امریکا د ادرسه شوي دي. دې خو هغه څه چې امارت ته تضمین ورکړی هغه تر اوسه پورې عملي مونږ ګورو چې مثلا امنیت ته د ډلو ګروپونو مهار ده، د مخدره موادو په وړاندې مبارزه ده، دا هر څه مونږ او تاسو عملا ګورو چې دوی دا ثابته کړې ده. خو هغه مسایل چې ځینې ظاهرا د نړیوالو میډیاو په مخ کې راغلي چې بشر حقوقو ټولګډون او حکومت او دغه مسایل دا هم د دوی یوه غوښتنه وه او تر اوسه پورې دوی دا غوښتنه کوي د مختلفو ادرسونو څخه، هم د ملګرو ملتونو د ټریبیون څخه، د ځینو دوستو هیوادونو چې دوی دلته د خپلو منافعو استازولي ورکړې ده لکه قطر او عربستان نور هیوادونو د ادرس دا مسله راپورته کوي. خو دوی دپاره لومړیتوب خپلې ګټې دي او ګټې تر اوسه پورې په افغانستان کې
او البته مشروع ګټې نه دي چلنج شوي او نامشروع ګټې دي، دوی دلته پالل کېږي هم نه او هغوی ته افغانان تمکین هم نه کوي. کور مدن په وروستیو کې یوه مسله دا چې په داسې حال کې چې روسیه کې د افغانستان د سفیر باورلیک منل کېږي، هند ته هم شاردافیر ولېږل شو، سریزه کې یادونه وشوه او له آلمان څخه 14 ډیپلوماټان بیرته راغوښتل شوي. دې خوځښتونو ته په کتو زازی صاحب که واشنګټن اسلامي امارت په رسمیت وپېژني، سیمه ییزې او نړیواله اغېزې به یې څه وي ستاسو له نظره؟ عموما ډېر تاثیرات کوي، په ځانګړې توګه پر اروپایي هیوادونو باندې، په اسلامي نړۍ باندې، ځکه چې موږ تاسو ګورو چې اسلامي نړۍ تقریبا د دوی تر نفوذ لاندې ده په ځانګړې توګه عربي دنیا، نو دا ډېر نفوذ لري. که چېرته امریکا موږ په رسمیت پیژني، دا به یو غټ کریډټ کارت وي زموږ دپاره چې په دنیا کې په سیاسي لحاظ ترلاسه کوو. یعنې موږ کولی شو په ملګرو ملتونو کې استازولي ترلاسه کړو، موږ کولی شو چې کنګل شوې شتمني زموږ ازاده شي، موږ کولی شو چې دنیا سره رفت آمد و راشدار شه، ډیپلوماټیکي کنسلګري خدمات، تجارت، بانکي محدودیتونه، دا ټول مسایل رفع شي د امریکا د رسمیت پیژندلو سره. په عین زمان کې هند ته زموږ سفیر لېږل، دا هم یو غټ لاسته راوړنه په 2026 لومړیو کې چې اسلامي امارت ترلاسه کړه، ځکه چې هند یو سیمه ییز غټ اقتصادي ځواک ده او یو قوي لوبغاړه ده. موږ کولی شو د چابهار بندر د طبقې د ادرسه دوی سره ښه تجارت ولرو، هوایي کارګو ده او په عین زمان کې یو غټ بشري سپانسرز موږ پاتې کېدی شي. ځینې زیربنایي پروژې دي چې په افغانستان کې دوی په پام کې لرل، هغه پاتې د هغه ترسره کېږي او البته حساسیتونه به موجود وي د ځینې ګاونډیو د ادرسه، په ځانګړې توګه د پاکستان هغه حساسیتونه دوی تل ستراتیژیک ژورتیاوې بیانوي، نه دا چې دوی په حقایقو ولاړ بحث ته راودانګي. نو په دې اساس باندې پاکستان هم خپل فرصت ضایع کوي. د افغانستان سره روابط باید نورماله کړي، دوی باید خپلې ناوړه نامشروع غوښتنې پرېږدي. نو هند سره هم موږ روابط پالو، پاکستان سره هم، د ټولو سره. په دې اساس باندې د آلمان څخه سفارت څخه ډیپلوماټان ایستل شاید یو یا تکتیکي موضوع یا دا چې هلته به نوره اړتیا ورته نه وه. نو په دې اساس باندې داسې نه ده چې دوی د هلته روابط ساړه کړي اوسېږي. د روسیې سره سفارت منل په عین زمان کې هند ته او د نورو هیوادونو ته دا یو ښه مقدمې دي د افغانستان د اسلامي امارت د رسمیت پیژندلو دپاره. او امریکا که چېرته موږ په رسمیت پیژني یا زموږ سره ډېر نږدې تعاملات کوي، دا به زموږ دپاره غټه لاسته راوړنه وي او د امریکا اقتصادي انوالو کول په افغانستان کې یو سیاسي او ډیپلوماټیک ښکېلتیا یې دا زموږ دپاره مهمه ده او دې دپاره بهرنی چارو وزارت او بهرنی دستګاه باید زموږ ډېره فعاله اوسېږي. نو ښه خبره ده چې موږ روابط ورسره ولرو. د سیاسي چارو شنونکی ښاغلی هیواد زازی، ډېره مننه چې بحث کې راسره وئ. تاسو نه مننه. سلامت اوسئ. درنو هیوادوالو، د لیدلوري خپرونه مو اورېده له واشنګټن څخه د افغانستان د حکومت د رسمیت پیژندنې غوښتنه چې امریکایي ورځپاڼې نیشنل انټرست دا مسله مطرح کړې وه. پر همدې موضوع مو بحث و چې پای ته ورسېدو. تر نوي بحث مو په مهربان الله سپارم.